ګرانو ملګرو، سلامونه مې واخلې. ستاسو ملګری نیازک خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې سره د خپلو ګرانو ملګرو د شاکر بهار افراسیاب الیاس تاسو ته حاضر دی. نننې د وصال مازدیګر زمونږ د ملکڼې جنسې د درګۍ د کلي سره چې څوک تعلق ساتي خبره کوم د خپل ګران ملګري د کاشف ګلاب. هغه له مو د وصال مازدیګر راوړی دی او ځوان فکره شاعر دی، ځوان شاعر دی او ډېر خوږ شعر لیکي. مونږ ته اکثر په مشاعرو کې ډېر زړه پورې شعرونه اورو، نو زمونږ دغه هڅه وه چې دغې سړي له لاړ شو او د ده نه د خوند رنګ شعرونه ریکارډ کړو. او دغه وطنوال ملګري چې کوم دی او په بهر هیوادونو کې زمونږ مسافر ملګري دي، دا دوی ته ډالۍ کړو د دوی د خوند رنګ سوګړی پې خوندورې تېرې شي. نو کاشف ګلاب له مو د وصال مازدیګر راوړی دی، د هغوی نه به غزل اورو، خطې به ترې اورو. خو د هغه دغه یو غزل زما سره لاسو کې دی، دا ډېر په هغې ورځو کې ده لیکلی په کمو ورځو کې چې په پښتونخوا باندې په تېره تېره زموږ په علاقه باندې په دې ملکڼې جنسي او دغه چارسده دا طرفونه د سیلاب نظر شوي وو. د دغه شعرونه لیکلي وو او موږ ته ډېر خوند اخیستی و. د هغې وخت عکاسي ده، دا زه تاسو ته ویم، یقینا چې تاسو به ډېر خوند واخلئ. کاشف ګلاب ورور وایي چې ما اوچېدو ته تصویرونه په بله ایښي دي، ما اوچېدو ته تصویرونه په بله ایښي دي، باران مې هر ارمان له ګوتې په مری ایښي دي، او د سګني باران د قهر نه مې ویره وشوه، د سګني باران د قهر نه مې ویره وشوه، او ورانو ورانو دیوالونو مې بوجۍ ایښي دي، او وایم که خوب چرته کې راشي او جانان ووینم، وایم که خوب چرته کې راشي او جانان ووینم، په دې غرض مې سر ته بیا د خوب ایښي دي، او تاله به درکمه ګلاب تاله به مینه درکم، تاله به درکمه ګلاب تاله به مینه درکم، چې شي سپرلی تاله مې ډېر څه ګلالۍ ایښي دي. نو ګران مینهوالو، دا زمونږ د ګران ملګري د کاشف ګلاب شعرونه وو، او راځئ چې د وصال په مازدیګر کې د هغه نه د خوند رنګ شعرونه واورو او خوند ترې واخلو. ګلاب وروره سلامونه مې واخله. وعلیکم سلام، ډېره ډېره مننه نیازک خان وروره، شاکر بهار، افراسیاب او الیاس خان چې تاسو زموږ دې خړ پړ کلي ته راغلې او دې ته مو نوره ښکلا وبخله په خپل راتګ باندې، او د وصال مازدیګر مو زموږ کلي ته راوړو. ډېره مننه. یو دنیا مینه. د غزل مطلب ته عرض کوم چې غرور خو به پکې وي او نشه خو به پکې وي، غرور خو به پکې وي او نشه خو به پکې وي، چې زه پې مینېږم نو څه خو به پکې وي. واه ډېر ښه، چې زه پې مینېږم نو څه خو به پکې وي. او تا زلفې تورې تورې خورې کړي دي په مخ، تا زلفې تورې تورې خورې کړي دي په مخ، د سترګو نه مې اوښکې ورېده خو به پکې وي. واه ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. په مخه مخه داسې د دیده نه ښکرې نه وي، په مخه مخه داسې د دیده نه ښکرې نه وي، هجران پکې ضرور راځي روژه خو به پکې وي. دا شعر بیا ووایه، ډېر ښه دی. په مخه مخه داسې د دیده نه ښکرې نه وي، هجران پکې ضرور راځي روژه خو به پکې وي. ډېر ښه دی. ګلابه مینه سر ته رسول اسانه نه ده، ګلابه مینه سر ته رسول اسانه نه ده، ګلابه پاڼې پاڼې رجیده خو به پکې وي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. ګرانو ملګرو، د کاشف ګلاب نه مو غزل واورېدو، خو داسې په یو غزل یې نه ماف کوو. راځئ چې په شریکه باندې د کاشف ګلاب نه بل غزل هم واورو او خوندونه ترې واخلو. کاشف ګلاب یو غزل که دې راته بل وي نو ډېر خوشحاله به شو. ډېره مننه. ولې نو غزل مطلب چې زمونږ زړونه به غوبل پرېږدي، زمونږ زړونه به غوبل پرېږدي، ښکلې دې سترګې تورول پرېږدي. واه ډېر ښه دی. مونږ به نشې پرېږدو د دوی د مینې، مونږ به نشې پرېږدو د دوی د مینې، دوی دې زمونږ د وینو څکل پرېږدي. واه دا شعر بیا ووایه، ډېر ښه دی. مونږ به نشې پرېږدو د دوی د مینې، دوی دې زمونږ د وینو څکل پرېږدي. واه ډېر ښه دی. اوس را په غاړه دی یوازې ژوندون، اوس را په غاړه دی یوازې ژوندون، ستا یادونه مې دې بیل پرېږدي. واه مننه. ډېر ښه، دا بیا ووایه. اوس را په غاړه دی یوازې خو ستا یادونه مې دي، ستا یادونه مې دې بیل پرېږدي. دې ځینو خلکو ته حیرانه شمه، دې ځینو خلکو ته حیرانه شمه، یو خپلولو له چې بل پرېږدي. ډېر ښه دی، دا شعر بیا ووایه، ډېر ښه دی. دې ځینو خلکو ته حیرانه شمه، یو خپلولو له چې بل پرېږدي. واه ډېر ښه دی. چې پتنګان ترې زندګي غواړي، چې پتنګان ترې زندګي غواړي، شمه به څرنګه سېزل پرېږدي. واه ډېر ښه دی. او ګلابه زه به درتله پرېږدم خو، ګلابه زه به درتله پرېږدم خو،
ستا خوشبویانې ستا دې خوشبویانې دې راتلل. آی خیر دی وای یار دا مکتب دی وای ډېره وای مکتب وای ګلابه زه به درته پرېږدم خو ګلابه زه به درته ستا پرېږدم خوشبویانې ستا دي خوشبویانې دې راتلل خوشبویانې دې راتلل پرېږدي. ډېره مننه کاشف ګلابه. یقینا ډېر خوشحاله دي کړو زمونږ ګران مینوال به هم د کاشف ګلاب د شاعرۍ نه به خوندونه او مزې اخیستې وي. هغه زمونږ مسافر ملګري دي او که زمونږ په وطن کې تس نس پښتانه ملګري دي. یقینا زمونږ خو همیشه دغه کوشش دی زما د ملګرو د شاکر دلې د افراسیاب الیاس تلې چې په دې پولو په دې پټو په دې کوڅو باندې لکه د بنجاري وګرځو او دغه خوندورې غزلې راټولې کړو او دغې مینوالو ته ډالۍ کړو. زه به درنه د سراج الدین سراج په دغې کتاب باندې رخصت واخلم سره د خپلو ملګرو چې ښکاري ځواني لاړه له بوډا شومه ښکاري ځواني لاړه له بوډا شومه او نرم خوراک سخ را باندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکمه ځان باندې چې ډېره خواري وکم او ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. نو ګرانو مینوالو مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د بل شاعر ملګري د تګ پورې خپل ملګرو له ورکړئ اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد او بریالي لره. د الله په امان.